اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رنځکوونکو د تیر درس په تعقیب نن تاسو ته غواړم مثالونه وړاندې کړم. که چیرې موږ دغسې یو مکعب مستطیل ولرو په دې مکعب مستطیل کې که چیرې د ال قیمت 15 سانتي متره وي، د ډبلیو قیمت 2 سانتي متره وي، د ایچ قیمت مثال 3 سانتي متره وي. په داسې حالت کې موږ غواړو د دې مکعب مستطیل څه شی وټاکو؟ د جانبي سطحو مساحت، د قاعدو مساحت، کلي مساحت او حجم. د جانبي سطحو مساحت فرمول موږ دغسې لیکلی وو. موږ د جانبي سطحو مساحت فرمول لیکلی وو 2 ضرب یا 2 کوشیرو H W جمع H L. اوس دلته لیکو 2 کوشیرو H W H 3 سانتي متره، W 2 سانتي متره، 3 ضرب 2 جمع علامه خپله لیکو H L 3 ضرب 15 3 ضرب 15 2 په خپله کوشیرو 3 ضرب 2 شپږ جمع 3 ضرب 15 15 15 شپږ څو کېږي 21 ضرب 2 22. د مساحت واحد څه شی دی؟ دلته سانتي متر مربع. دا چې اوږدوالی مو په سانتي متر سره ښودلی دی نو د مساحت واحد به سانتي متر مربع وي. اوس د قاعدو مساحت B مساوي 2 L W 2 L قیمت څو دی؟ 15 ضرب W قیمت څو دی؟ 2 مساوي 2 ور 15 10 ضرب 2 شل 1 سانتي متر مربع. کلی مساحت S جمع B یعنی د جانبي سطحو مساحت جمع د قاعدو مساحت عبارت د کلي مساحت څخه دی. د جانبي سطحو مساحت څومره؟ 2 سانتي متر مربع جمع د قاعدو مساحت څومره؟ 60 سانتي متر مربع. 60 او 2 څلوېښتو کېږي 2 1 سانتي متر مربع. نو ویلی شو چې د مکعب مستطیل د جانبي سطحو مساحت 2 سانتي متر مربع، د قاعدو مساحت 60 سانتي متر مربع او کلي مساحت بیا
2 سانتي متر مربع کېږي. ښه د حجم دپاره مو فرمول لیکلی وو L ضرب H ضرب W. L 15 ضرب H 3 ضرب W 2. 15 ضرب 3 15. 15 ضرب 2 10. دا چې په حجم کې 3 ځله ضرب کېږي یعنې واحد هم 3 ځله ضربېږي. دغسې سانتي متر ضرب سانتي متر ضرب سانتي متر. قاعدې مساوي دي، قاعدونه یوه قاعده توانونه یې جمع کوو. څه شی به شي؟ سانتي متر مکعب. نو دلته هم لیکو سانتي متر مکعب. نو دغه د دې مکعب مستطیل حجم شو. ښه هیله ده چې په دې مثال باندې پوه شوي وای. همدغسې که چیرې تاسو ته ویل شي چې د یوه مکعب مستطیل حجم 21 سانتي متر مکعب دی، په داسې حال کې چې لوړوالی یا ارتفاع یې 3 سانتي متر وي او پلنوالی 1 سانتي متر وي. تاسې څه شی پیدا کړئ؟ اوږدوالی پیدا کړئ، یعنې اوږدوالی وټاکئ. د دې لپاره موږ اول فرمول لیکو V مساوي H ضرب L ضرب W. V قیمت راکړل شوی دی 21 سانتي متر مکعب. 21 سانتي متر مکعب مساوي H 3 سانتي متر ضرب L نامعلوم دی L په خپله لیکو ضرب W 1 سانتي متر. ښه دلته کولی شو دغسې وکړو چې د مساواتو دواړه خواوې د L په ضریب وویشو. د L په ضریب یې وویشو. L ضریب څه شی کېږي؟ 3 سانتي متر او 1 سانتي متر. داسې لیکلی شو 3 سانتي متر. درې واړه د ضرب حالت کې دي، نو 3 سانتي متر او 1 سانتي متر هم د ضرب حالت کې لیکلی شو. دا هم داسې 3 سانتي متر ضرب 1 سانتي متر. دا به د دې سره اختصار شي، دا به د دې سره اختصار شي. L به مساوي شي، L به مساوي شي 21 سانتي متر مکعب. موږ دغسې کولی شو ولیکو سانتي متر ضرب سانتي متر ضرب سانتي متر پر 3 سانتي متر ضرب 1 سانتي متر. سانتي متر د سانتي متر سره اختصار، دغه سانتي متر د دې سانتي متر سره اختصار. 3 په 1 کې څه شی کېږي؟ 3 21 سانتي متر. 1 وارې 3 3 2 وارې 3 21 کوم قیمت شو؟ 2 سانتي متر. نو موږ ویلی شو چې په داسې حالت کې به د مکعب مستطیل اوږدوالی څو سانتي متره وي؟ 2 سانتي متره وي. ښه ګران زده کوونکو، په دې هیله چې 2 مثالونه مو زده شوي وي. بیا چې د یو بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم. بیا لا